السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، زما په فیسبوک په عکسو باندې کمنټونه وشو او یو څو ماته په واتساپ کې میسجان رالو چې آیا ته دا خپل عکسونه په کوم کیمرا باندې اخې او څرنګه یې ایډیټ کوې. نو ما بالکل په کیمرا عکسونه یو عکس ما تر اوسه په کیمرا نه ده اخیستی. دا عکسونه ستاسو کوم ګورئ دا ما ټول په موبایل باندې اخیسته دي او موبایل هم اوپو F3 ده، دا کوم چې زه اوس استعمالوم. نو ما ته بیرته خلکو ویلې ته کیمرا استعمالوي او دا کیمرا خو تاسو به خپله معلومه وي DSLR کیمرا چې کومه ده هغه تر 40,000 کته نسته او پورته تر 2 لکه هم شته. نو زه تاسو ته یو ځل بیا وایم ما چې کوم عکسونه اخیستي دي هغه مې ټول په موبایل اخیستي دي، خو څرنګه مې اخیستي دي په موبایل کې کومه کیمرا ما انسټال ده، کوم اپلیکیشن ما انسټال ده چې زه په هغه باندې زما تصویرونه ایډیټ کوم. نو نن به ټول هر شی در وښیم چې زه کومه کیمرا په موبایل کې استعمالوم او څرنګه عکسونه ایډیټ کوم. اوس کیمرا خو به زه تاسو در وښیم، دلته یې در ښوولی شم چې کومه کیمرا انسټالوم. B612 یوه کیمرا ده. تاسو به ولاړ سئ پلی سټور کې به صرف B612 ولیکئ، نو هغه کیمرا به تاسو ته راواوړي، نو هغه به تاسو انسټال کړئ او په هغه کې سلاونه په مطلب 200-300 رنګونه دي، هغه رنګونه تاسو خو ښخولی شئ. او څرنګه چې ما ویډیو ډېر نن سبا په افغانستان او پاکستان کتل کېږي، نو که افغانستان خلکو ته به زما دا پیغام وي ولې ورې موسم ډېر زبردست ډېر پاک موسم وي او تاسو ته په خپله معلومېږي ورې کوم عکس په یو واړه موبایل واخلې داسې ښکارېږي لکه په بل ملک په پاکستان بل ملک کې یې په ښه غټه کیمرا واخلې، ولې ورې هوا صافه یې ورې عکس صاف راځي. ما خپله هم تجربه کړې ده، ورې عکس یې هغه ځان ته عکس ښه عکس او دلته عکس بدل یي. نو تاسو به کیمرا انسټال کړئ B612 او د هغه بعد اوس تاسو ته نو درښیم چې زه ایډیټ کوم په کوم کې دا رنګ چې لږ ورته تیز کړم هغه څرنګه جوړوم. دا عکس چې کومه اخیستی ده دا ما اخیستی ده په B612 کې ایډیټ کړی مې نه ده، بغیر ایډیټ ده. او دا دوم چې کوم تاسو وینئ دا ما ایډیټ کړی ده په فکس آرټ یو اپلیکیشن ده، دا یې لوګو تاسو به وینئ. تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ، ورې به ولیکئ فکس آرټ. او اوس زه نه غواړم چې زما ویډیو غټه سي، ولې مثال ستاسو وخت به هم ډېر نه ضایع کوم، ډېر وخت به هم نه نیسم. زه اوس یو څو سټپې درښیم څرنګه تاسو د عکس رنګ زیات کړئ او تیز یې کړئ او عکس ښایسته جوړ کړئ. صرف دا بیسیک به در وښیم، مثال لږ به در وښیم، نور باقي ستاسو کار ده. تاسو چې هر رقم عکس غواړئ هغه رقم عکس تاسو جوړولی شئ. نو لږ به نن تاسو در وښیم چې دا ما چې کوم عکس جوړ کړی ده هغه ما څرنګه جوړ کړی دغه عکس، نو هغه به تاسو نن در وښیم. خو که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو لایک کړی نه د لایک بټن یې ووهئ. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل، زه یم افضل خان، راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، د نورو ویډیو لپاره زما چینل ته ولاړ شئ ټیکنیکل افضل ته او تاسو به ورې نورې ویډیو ترلاسه کړئ د ټیکنالوژي په اړه باندې. نو ګرانو ملګرو، دلته به زه تاسو ته 2 عکسونه درښکاره کړم. یو چې ما په کیمرا B612 باندې اخیستی ده او بل ما ایډیټ کړی ده. نو تاسو به د هغه فرق هم وګورئ او وبې ګورئ چې کوم عکس کوم په کیمرا اخیستل شوی او کوم عکس هغه ده په کیمرا. دا ما په دغه موبایل باندې اخیستی ده او په B612 کیمرا باندې اخیستل شوی. تاسو کتلی شئ رنګ هر شی تاسو خپله دلته کتلی شئ. او دغه هغه عکس د ما چې کوم ایډیټ کړی ده صرف لږ مې رازوم کړی را بیرته کړی مې ده او نور مې رنګ ور زیات کړی ده او اته مې نور خپل څه ایډیټینګ ده هغه ایډیټینګ ما کړی ده. نه په کیمرا استعمال شوی ده او نه بل څه کمپیوټر کې استعمال شوی، ما په کمپیوټر باندې دا عکس ایډیټ کړی ده. نو اوس تاسو درښیم تاسو کومه کیمرا استعمالولی شئ او کوم اپلیکیشن به استعمالوئ د ایډیټینګ لپاره. ښه کیمرا دغه تاسو وینئ B612 دا کیمرا به تاسو ډاونلوډ کړئ او په دغه باندې تاسو عکس واخلئ. مثال یو رنګ کې منتخب کړئ خپل یو رنګ چې تاسو ته کوم رنګ خوند درکوي. په دغه کیمرا کې تقریبا تر 100 تر 200 زیات افیکټس یعنې رنګونه دي. ښه دغسې انسټال کړئ، د هغه بعد به دغه عکس واخلئ. هغه کوم عکس تاسو واخلئ هغه به بیا تاسو ایډیټ کړئ په دغه پکس آرټ باندې. دا تاسو عکس وینئ پکس آرټ
دا دواړه به تاسو په پلی سټور کې په اسانۍ سره پیدا کړئ صحیح ده. نو اوس به ایډیټ کوئ څو زه به دا لږ بیسک شان در وکړم ستاسو څرنګه ایډیټ کولی شئ یا وکس پکس آرټ به خلاص کړئ د هغه بعد به په ایډیټ فوټو وږي لا بعد ته خپله هم پکې راسئ دغه باندې به کلیک کړئ مثال چې کوم عکس تاسو ایډیټ کوئ نو اول دا عکس ما سکرین شاټ اخیستی زه به دغه لږ اول کټ کړم صحیح ده. چې کټ دې کو د هغه بعد دلته لیکلی دي افیکټس ته به ولاړ شئ او کلرز ته به ولاړ شئ د هغه بعد به دلته سیچوریشن ته ولاړ شئ او دا رنګ به لږ ورتیز کړئ صحیح شو. دا رنګ یې داسې تیز شو او دلته بیا اسکه په پاک باندې یعنی په ریزر باندې بیا کلیک کړئ او دا مخ به لږ بیرته په خپل رنګ کړئ صحیح ده څوک شک نه پرې راوړي څوک شک نه وکړي. د هغه بعد به یې بیا تاسو سچوریشن وکې کوئ او دا به دغسې پرېږدئ او سیو به کړئ صحیح ده. د هغه بعد دلته تاسو لاړ شئ دا ټولو اسکه اف ایکس ته ولاړ شئ او دلته د ایچ ډي آر دوه اپشنه دي دغو دوه کې تاسو استعمالولی شئ دا دوه زبردسته اپلیکې هغه دي زه په خپله هم دا دوه ایچ ډي آر 2 او ایچ ډي آر خالي استعمالوم داسې انسټال کې دا به بیا لږ دا مخ چې کوم ده دا ریزر به راولي او کپیسټي به لږ ورکمه کړي او صرف په مخ باندې به تیر کړي. د هغه بعد بیا دا سیو کړي او د دغه بعد به تاسو لاړ شئ کوریکشن دا ټول لاندې او دلته به تاسو دا مخ چې کوم ده هغه به لږ پاک کړئ فیس فکس باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو دا مخ پاک کړئ دغه صرف دغه به لږ کار ده دا لږ کار به پرې وکړئ اته به سیو کړئ. دغه بعد دلته بل عکس هم لګولی شئ یا بیکګراؤنډ هم بدلولی شئ یا بل عکس هم سره لګولی شئ چې هر شی تاسو غواړئ هغه تاسو سره کړای شئ. بارډر هم ورکولی شئ چې هر رقم بارډر تاسو زړه غواړئ هغه رقم بارډر تاسو دلته ور لګولی شئ. نو دلته ډېر شان دی دغه هغه کې په دغه اپلیکیشن کې زه تاسو ته دا اپلیکیشن په دغه درښایم چې ما ته ډېرو خلکو کمنټونه کړي وو چې موږ څرنګه خپل عکس ښایسته جوړ کړو. نو ملګرو دا زبردست اپلیکیشن ده په دغه اپلیکیشن کې تاسو خپل عکس داسې جوړولی شئ لکه یو په کیمره چې تاسو کوم عکس اخیستی وي. نو ملګرو امید لرم دا ویډیو به تاسو ښه شوي که ویډیو ښه شوي صرف په یو لایک باندې تاسو ماته یو مثال ما خوشحاله کولی شئ ولې ما ته معلوم شي چې زما ویډیو پښتانه ورونه خوښوي. نو دا اپلیکیشن او دا دوه اپلیکیشن به تاسو په پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې به یو ورته ولیکئ په پلی سټور کې به دلته ولیکئ چې زه تاسو درښایم تاسو څرنګه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ صحیح شو. اسانه طریقه ده صرف دلته به تاسو نمانو ته ولیکئ اول به کیمرې نوم ورته ولیکو B612 دا دلته خپله باندې راغی خالي بي ورته ولیکم تا ته به پوره نوم راواړوي دا کیمره ده او د هغه بعد چې کوم اپلیکیشن ده زه څه ایډیټ کوم ایډیټینګ سپې کوم هغه هم تاسو ته درښایم. فکس آرټ دا به خلک ته ولیکئ او تاسو ته به دا اپلیکیشن راواړي او تاسو به یې انسټال کړئ. ډېر ډېره مننه د الله پامان.